په پښتنو کې نقل ځان ته حیثیت لري، بلکې داسې به ووایو چې زموږ د زاړه ادب دغه روایتي رنګ ډیر خوندور دی. نقل زموږ د محفلونو، زموږ د حجرو ښایست و. دا به یو بل ته روایتاً اورول کېدو، بیا به یوه نسل څخه بل نسل ته انتقال کېدو. نو دا په سلسله روانه وله، ډېر خوند به یې کاوه. عاشقانو به خوند پر اخیستی، یارانو به پښې ورته غځولې وې، تورې ترخې چای خوږې چای شنې چای به یې پر کولې. که به چای نه وې هم یو بل خوراک به یې ورته کاوی، خو شپه به یې په دغه طریقه تروله چې خوند به یې پر اخیستی. دا د ادب هغه زوړ څرک دی چې په پښتنو کې ډېر خوندور دی، او په پښتنو کې تر ټولو خوندور علامتي نکلونه دي چې هغه تور دیب او چونګښ او دارنګه نومان او ګیدړه خاله. دا د ادب ښایست ګرځي. که څوک په ادب باندې کار ولري نو د پښتنو دغه اړخ چې دی دا ډېر خوندور دی. د مومن خان او